بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د هوم منیو اخرنی درس ته. مو تر ریپلیس پورې ویلي وو، نن به راشو ریپلیس فونټ ته. فونټ ما تاسو ته ویلي وو چې تاسو دلته کولی شئ چې فونټ کې تغیرات راولئ. کله چې ریپلیس فونټ غواړئ تاسو استعمال کړئ، راشئ دلته ریپلیس فونټ. د دې ځای فونټ چې ده اوس ایریل بلیک ده، زه غواړم چې د ایریل ته تبدیل کړم. کله چې ریپلیس ووهئ تاسو به وینئ چې د دې خط تبدیل شو. بل سلیکټ ده، د سلیکشن پن راځي، دلته یو ځای راځي، تاسو دلته هم لیدلی وو چې سلیکشن پن و. راشئ دلته سلیکشن پن ووهئ، دا د شکلو لپاره ده، کوم شکل چې تاسو غواړئ ووینئ. مثلا دا ځای نه غواړم، دا ځای غواړم. هایډ شو، دا مو مخکې هم لوستی وو. بل په سلیکشن پن ولیدو، سلیکټ آل ده. سلیکټ آل کې ټول شیان انتخابېږي، که خط وي، که ټکس وي، که ټکس باکس وي، ټول به انتخاب شي. بیا راشئ سلیکټ آل ووهئ، دا سلایډ ته زه راشم. کله چې سلیکټ آل ووهم ټول به انتخاب شي. بل سلیکټ آبجیکټ ده. کله چې ستاسو په عکس کې یا په سلایډ کې ډېر زیات خط هم وي، آبجیکټ او شیپونه هم وي، تاسو که غواړئ چې هغه ډېر په اساني انتخاب کړئ، اوس هم انتخابېږي. خو که غواړئ چې انتخاب یې کړئ، په یو ځل یې کلیک باندې راشئ دلته سلیکټ آبجیکټ انتخاب کړئ، بیا آبجیکټ ووایئ، آبجیکټ انتخابېږي. دا ډېر خاص استعمال نه لري، خو همداسې عادي حالت کې انتخابېږي. خو کولی شئ چې له دې ځای څخه یې هم له سلیکټ یې هم کله چې سلیکټ فعاله کړئ، بیا راشئ په یو شی کلیک وکړئ، هماغه ځای به تاسو لپاره انتخاب شي. بل دلته په سلایډ کې مو څه شی ویلي وو، کټ و، کاپي و، دا خو هم زده کړي وي. پیسټ و، نیو سلایډ و، ریپلیکیټ سلایډ چې یو سلایډ څخه دوه سلایډ جوړول، تاسو وینئ چې دا سلایډ ده، دا سلایډ ده. بل آرټ سیکشن و چې دلته مو لوستی وو. بل پبلش و چې په فایل برخه کې مو لوستی وو. لیاوټ ده، هغه هم دلته لوستی. ریسیټ سلایډ ده، کله چې په سلایډ کې تاسو تغیرات راولئ، دا هم مخکې تاسو لوستی وو. تاسو وینئ چې کله زه ریسیټ ووهم بیرته به هماغه مخکیني حالت ته راشي. نور هم غواړئ چې نور خبرې هم دي دلته. فارمټ بیکګراوند ده چې دا به په انزرټ کې په شپ کې به تشریح مکمل خبرې دي، دا به تشریح کول ده. بل فوټو البوم ده، دا هم د انزرټ مربوط کېږي. په انزرټ کې فوټو البوم ده چې دا ډېر یو جالبه موضوع ده. بل هایډ سلایډ ده، کله چې تاسو غواړئ چې کوم سلایډ ستاسو پریزنټیشن کې لا په پرنټ کې نه غواړئ چې راشي هایډ ووهئ، بیا دا په پرنټ او په پریزنټیشن کې نه راځي. بیا کولی شئ چې انتخاب یې هم کړئ چې که غواړئ چې راشي. بل سټوري بورډینګ ده چې دا یوه خاصه موضوع ده په پاور پوینټ کې. که ضرورت و دا به تاسو ته تشریح کړم، که تاسو ضرورت نه و دا به تاسو ته تشریح نه کړم. بل فایل او هوم منیو او انزرټ منیو، دا په افیس په ټول پروګرامونو کې شته. دا په دې خاطر په فایل او هوم باندې ډېر زیات وخت تېر سو چې دا ډېر مهمه دي، او ما هم کوشش وکړ چې ډېر مکمل هر شی تشریح کړم. تاسو به ولاړ شئ ورډ پروګرام ته. ورډ پروګرام کې به تاسو د فایل او د هوم برخه هم مکمله توګه وګورئ. صحیح ده؟ که چا سره مشکل و ما ته دې ووایي. د ورډ پروګرام په فایل برخه کې او د ورډ پروګرام په هوم برخه کې تاسو وینئ چې تاسو کله چې یو پروګرام سم زده کوئ، نور پروګرامونه خپل اسانه کېږي تاسو لپاره. تاسو ورشئ د دې تر څنګ فایل او هم د ورډ پروګرام هم وګورئ، چې ډېر کم تغیرات پکې وي. بل انزرټ برخه ده، کله چې د پاور پوینټ انزرټ خلاص و، بیا دلته به هم تاسو ته خبرې وکړم. د فایل او هم برخه خلاصه شوه، که سوال وي ما ته یې راولېږئ. له توجه نه مو مننه.